سمین تاسو وس د سیاسي لارو چې کوم دی ما په خیال د طالبانو مخالفت د کوم چې افغانستان یونایټډ فرنٹ تاسو جوړ کړی دی نو دا لکه تاسو وس سیاسي مبارزه کوي او نور نظامی مبارزه تاسو کتاب کې ختم دی؟ نه خیر نه، د افغانستان متحده جبهه 2 کال او 2 میاشتې کېږي چې موږ ایجاد کړله او سیاسي دفتر په امریکا کې دی او په متحده جبهه کې موږ 4 مرحلې لرو خپل د کار د اقدام په خاطر. اوله مرحله دا و چې هغه ځوان او وطن پرست افغان جنرالان چې خواهش د دې لري چې د طالبان سره مقابله وکړي، ډیپلوماټان، والي صاحبان، قومي مشران دا راټول کړو، د یو ټیم په حیث باندې یو ټیم جوړ کړو. دوم زموږ د کار مرحله دا و چې موږ یو نهاد جوړ کړو چې هغه مو د متحده جبهه جوړ کړله چې دغه زموږ وظیفه چې موږ ځان ته ورکړې چې د افغانانو دپاره مبارزه وکړو، دا نهاد وسیله یا ویل وګرځېږي د دې دپاره. دریم کار چې موږ دا وکړو په دې خاطر چې دا زموږ کار نوی و، په دنیا کې خلک د دې سره اشنایي نه درلودله، نو موږ یو کمپین وکړو په امریکا کې، په اروپا کې، په سنټرل ایشیا کې او د میډیا د طریقې په ټول دنیا کې چې اوس کولای د خپل جبهه او خپل مقاصد او اهداف اعلان کو او همچنان پرې نږدو چې دنیا طالبان په رسمیت وپیژني. نو 4مه مرحله بیا نظامی مرحله ده چې نظامی مقابله ده د طالبان سره. د طالبان سره هیڅ نه سیاسي، مدني، اقتصادي او نور شان نتیجه نه ورکوي. یوازینی د طالبان لاره دا ده چې په نظامی لاره باندې د دې حکومت د دې رژیم نسکوره سي او د دې پر ځای د افغانانو د خوښې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې عدالت وي، افغانان خپل مدني ازادي ولري او همسایگان او دنیا زموږ د مملکت څخه په مشکل کې نسی را. سمې دې ټیم کې لکه په افغانستان کې دننه لکه یو نېشنل ریزिस्टेंस فرنٹ وتوي او یو چې کوم دی افغانستان فریډم کم فرنٹ ته تاسو خو لکه دې وخت کې دا جدا دي تاسو نه کنه دي خو تاسو د دوی سره دغه نشته لار نشته کنه؟ نه خیر، دی خپل مستقل کار کوي. تر اوسه پورې موږ خپل نظامی اساسي اقدامات په افغانستان کې دننه نه دي شروع کړي او اقدامات امکان لري چې ډېر فرق ولري او ډېر متفاوت وي. خدا تاسو سپورټ کوي دا کوم چې 2 فرنٹ د ټیم کې دی لکه مورال سپورټ په وایي ځکه چې د ټیم کې تاسو بیا خپل دغه کوي خو مورال سپورټ سره د تاسو موږ کمیونیکیشن سره لرو او د دواړو د جبهې مشران زه پیژنم، خصوصا ډاکټر صاحب یاسین ضیا سره. یاسین ضیا سي په خوا د افغانستان د پوز مشر پاتې شوی دی او د مقاومت جبهې سره د نظامی قومندانان سره موږ ډېر ښه ملګري او شناخت سره. دا خو نه ده کنه چې دا کم دواړه دي دا په شمال کې دي دا دواړه ک فریډم فرنٹ ته ک ریزिस्टेंस فرنٹ ته دا شمال کې زیاتره جنگيږي لا جنوب او مشرقي کې چې کم دي دا سه پروګرام نه دي شروع شوی وجه څه ده دا د چیرې دغه خوا چې کوم وی چیرې دا لکه طالبان چې کوم دي دا د پښتنو یو قسم له دغوی پسې تړي چیرې د پښتنو نمائنده دي یا د غوي حکومت ته نو څنګه چې واقعي د اتنیک لاین باندې دا دوانه دي کنه هغه تاسو وایي چیرې د قومي اهمیت لري یا حیثیت لري؟ په دې باره کې چې دی په ولې په جنوب کې او په شرق کې عملیاتونه نه دي کړي زه نسم ویلی. دا پوښتنه باید د دې څخه وکړي. زه یو شی وایم چې مقابله او مبارزه د طالبانو پر ضد باندې مسلحانه محاربه د ټولو افغانانو خوښه ده، تر ټولو د مخه د پښتنو ډېره خوښه ده، په دې خاطر چې د طالبان د راتګ سره ډېر زیان چې لیدلی دی پښتنو لیدلی دی، د دواړو خواو پښتنو، د ډیورند دا غاړه د ډیورند دغه غاړه پښتانه خپل ډوډۍ د لاسه ورکړه، خپل اقتصاد د لاسه ورکړي، خپل هغه عزت او جایګاه چې دی درلودل ورځ تر بلې د لاسه ورکوي. متاسفانه چې دغه بلا چې پر افغانستان راغلی ده دا یوازې په افغانستان کې نه ده پاتې شوې. تاسې وګورئ چې د خشونت په وزیرستان کې، په پېښور کې، په بلوچستان کې د طالبان د راتګ وروسته څونه ډېر شوی دی او دا خشونت خو یوازې په تلویزیون کې موږ یو انفجار ګورو یا یو مقابله ګورو، دا خو هلته خلک ژوند کوي، د خلکو پر ژوند باندې تاثیر اچوي، د خلکو زیربنا ور خرابوي، د خلکو اقتصاد خرابوي، د خلکو کورونه خرابېږي او ورځ تر بلې دا خو ټول افغانان دي، دغه خطه ټول افغانان دي او افغانان په دې کې تاواني شوي دي. افغانان د رقابت او د مقابلې څخه پاتې شوي دې ته مجبوره شوي دي چې ولاړ سي نورو هېوادو ته پناهنده سي او هغه فرصتونه چې د یو انسان په حیث باندې دوی ته خپل په وطن کې مهیا و هغه ورځ تر بلې د طالبانو پدیده د دوی د لاس څخه اخلي.
دا چې سمیساده صاحب لکه اوس افغانستان کې چې تاسو پرس کې نظامی مقاومت کوي یا که سیاسي دوانه خبره کو نو ظاهر خبره د تاسو تبلک د گاونډي هوادونو کې د چا نه چا ضرورت دي چې څوک زه اډریس لکه ټیک تک نظامی سپورټ سره نه کې خو چې اخلاقی او نو داسې امکان شته چې دا شپږ کم د افغانستان گاونډي هوادونه دي پاکستان دی ایران دی ترکمنستان دی ازبکستان تاجکستان چین چې یو هواد سره رابطه وشي او الته کې تاسو اډا تاسو د ناس ته زه تاسو خبره شاته میډیکل سپورټ کم چې افغان طالبانو ته ملاوي دي کدا کار وسی حسن خان صاحب دا به ډیر ښه کار وسی او موږ کار بلا اسانه کې خو دا کار په دغه اوسنی شرایط کې زه یو څه مشکل وینم په دې خاطر چې همسایګان ټوله تقریبا ټوله ډیر بې ظرفیته همسایګان دي او دغه منطقي تهدید د منطقي په حیث باندې دی نه پیژني هر یو خپل د ځان لپاره یو خاص پروګرام جوړ کړی دی او دغه د روی څخه د طالبان سره خپل کار کوي او دا کار نتیجه نه ورکوي او دا کار بالاخره د دې نتایج به داسې چې هر مملکت به خپله یوازې انفرادي شکل سره خپل تاوان د طالبان څخه ویني یو کلیکټیو پالیسي په منطقه کې زه نه وینم زموږ ارزیابي چې موږ کوو هغه دا دی چې طالبان په اول کال کې چې راله هم د منطقې حمایه درلودله او هم جهاني حمایه درلودله مګر د وخت په تېرېدو سره مثلا د طالبان یو غټ حامی پاکستان وو هغه د لاسه ورکړي بل حامی چین وو هغه د لاسه ورکړي په منطقه کې اوس یو مقتدره هیواد چې د طالبان حامی دی هغه ایران دی او دنیا کې طالبان داسې یو قوي حامی نه لري تر یو وخته پورې چې د بایدن حکومت وو بایدن کومک کوي د طالبان سره اوس هغه هم دی د لاسه ورکړی دی نو د ورځې تر بل تر تېرېدو پورې هم په منطقه کې هم په جهان کې هم د نن په افغانستان کې طالبانو خپل هغه حمایه د لاسه ورکوي او بالاخره ټوله اوس په دې باندې راضي دي هم افغانان د نن هم د منطقې هیوادونه هم د دنیا هیوادونه چې طالبان باید نه وي خو اوس نو په دې کې څوک څونه کومک کوي دلته بیا د ظرفیت او د قصد موضوع راځي همسایه هیوادونه هم ګوري زموږ مجبوریت او بدبختۍ ته یو بل اضافه مشکل دی هم جوړوي دنیا خپل په جنجال اخته دی ناټو د روسیې سره جنجال کړی دی اروپا او امریکا سره جنجال لري پر ګرینلند پر دې مسایلو باندې نو موږ داسې ډېر یوازې پاتې یو حسن خان صاحب خو په تاریخ کې موږ ډېر داسې وختونه تېر کړي دي چې په یوازې موږ مقابله کړې د خپل د وطن عزت او ازادي مو برته ګټلې ده موږ دغه عزت او ازادي برته ګټو شاید دونه اسانه نه وي مشکلات ستا چالشونه ستا قرباني غواړي مګر دا کار موږ کوو بار بار مو په تاریخ کې کړی دی او اوس هم استثنایی حالت نه دی خو یو د سمیساده صاحب لکه یو پرسپشن دا دی چې د افغانستان د 13-50 کال نه تقریبا په دې حالت کې دی تغیر حالت کې دی بدلیږي او ورلس کال پس یا شل کال پس دنیاوال دا خبره کوي چې وس دنیا د دوی نستړې ده د افغانستان نو نور دې ته تیار نه دي چې دوی د بهر نه خو دننه نه کس وشي نو د دننه نه امکان شته څنګه تاسو بالکل ټیک خبر وکړه پاکستان هم وایي چې بس ډیر وشو لوس نور پکې دغه نو کوم کې دي شي داسې تاجکستان هم وایي داسې ازبکستان هم وایي ایران خو یو خپل اپروچ لري کوم چې تاسو وې نو تاسو غنئ دا چې واقعي دغه فټیک د وجه نه دغه ستړیوالي د وجه نه چې کم دی وس دا ټول دغه چې د افغانانو باندې خپلې او هغه به د لپاره بیا ډېر لوی نقصان کوي بالکل موږ هم د دنیا د مداخلو څخه ستړي سوي یو اکثره په افغانستان کې جوړ مشکل د دنیا د بیروني د مداخلو د لاس څخه دی راځي چې داسې یو څه په تاریخ کې شاته ولاړ سو په 1990 کال کې د روسانو اشغال پر افغانستان باندې دا یو خارجي کار و او خارجي مسأله و بیا نو د مجاهدینو جوړېدل او دغه ازادي خو افغانان په اول کال کې وګورئ د پوهنتون استادان او معلولین و عادي خلک و د خانانو زامن و د بزګر و د خلک و کراکرا چې ګوري ژرې غټېدل او داسې افراطي و خواته تلل او دا په دې خاطر چې لکه د عربو مداخله و د CIA مداخله و حتی د پاکستان پوز چې وګوري د 90 کلو څخه تر اوسه پورې ډېر افراطي سوی دی په خاطر د دې چې د افغانستان د جهاد په مسأله کې هغه څوک چې به ډېر افراطي وو هغه ته به ډېر عربو پیسې ورکولې CIA به پر هغه باندې ډېر نازېدی نو د افراطیت مذهبي دغه ځای څخه ایجاد سو او د کمونیزم چې روسیې د شوروي مور د شوروي ایجاد کړی د دې په عکس العمل کې داسې یو افراطي
مفکوره رامنځته سوله چې اوله مجاهدینو دا کار تر یو ځایه پورې راورسوی، بیا نو طالبانو ډېر پیسه دا کنسپچوالایز کوي او د مدرسې په سیستم کې داسې داخل کوي، وایلنس یې ورسره ګډ کوي. او اوس هم موږ داسې دغه مشکل ګورو. دا مشکل افغاني نه دی، دغه نه کمونیزم نه د افراطیت مذهبي د افغانستان په تاریخ کې په دغه 1500 کاله چې اسلام راغلی دی دا تاریخ نه لري، جایګاه نه لري، او د افغانانو عنعنه او عرف دا نه دی. بلکې موږ مسلمانان یو، موږ ډېر قاطع مسلمانان یو، معنوي مسلمانان یو او ښه مسلمانان یو، عادله مسلمانان یو. یو عادله مسلمان نسی کېدای چې افراطي مسلمان سي او نسی کېدای چې خپل نظریات پر نورو باندې تحمیل کړي. او متاسفانه چې دغه د طالبانو پدیده هم د پاکستان د خوا راغلی ده، پر موږ باندې تپل شوی، یعنی موږ هم ستړي یو د خارجي دغه څخه. بالکل. او دا خبره ده د بهر څوک مسلې نشي راتلی چې د افغانستان بلکې هغې سره مسله ډېرېږي. او هغه وکتله موږ په 50 کاله کې وخت په وخت باندې. هسې لږ پاکستان باره کې تاسو نه یو پوښتنه کومه. پاکستان وس داسې ښکاري دننه یو خو دا مسله ډېره غټه ده، تاسو ته د افغانستان نه پس که د دهشتګردۍ یا د مذهبي انتها پسندۍ ښکار دی نو هغه پاکستان دی. پاکستان کې دننه یو دا پالیسي چینج راغلی دی چې یاره دا مذهبي ګوندونه یا دا انتها پسند د دې نه بالکل لکه دا د ختمولو. هغه تاسو کتل چې کم کشمیر کې به کم لشکر پلانې هغه خو الیمینیټ کړه، طالبانو نه هم لکه دا. تاسو ګڼئ چې داسې نظر ستاسو په نظر راځي که نه؟ تاسو وایئ چې پاکستان خو عادت دی نو د عادت ډېر په ګرانه سره لر کېږي. نه، د افغانستان د پوځ د سقوط را وروسته پاکستان کې یو جدي نظامی تهدید د پاکستان نظام ته جوړ شوی دی او هغه تحریک طالبان پاکستان دی. البته تحریک طالبان پاکستان یوازې نه دی، دغه سره اوس القاعده بر صغیر د هند شبه جزیرې القاعده چې دی تقریبا 40,000 جنګیالي ټول وظیفه ورکړل شوې ده چې تاسې د ټي ټي پي عملیاتونه دننه په پاکستان کې حمایه کوي. نور مذهبي او افراطي ګروپونه چې په پاکستان کې په اصطلاح وانټډ دي ټول افغانستان ته تللي دي او د ټي ټي پي په امبریلا کې یا د چتر لاندې دی عملیاتونه کوي. طالبان خپل هم په پاکستان کې عملیاتونه کوي او اکثره دغه انجینري او دغه پیچیده عملیاتونه په پاکستان کې کېږي خپل طالبان کوي او په نامه د ټي ټي پي او د نورو په نامه باندې ختمیږي. دا تهدید ډېر جدي دی، دا تهدید با ظرفیته تهدید دی او دا دوامداره تهدید دی. حسن خان صاحب که څوک داسې فکر کوي چې دی به نو دا اوس کولی ډېر ژر مدیریت کړي او د منځه به یوسي خپل په لاره کې به روان وي، هغه به نو ډېر احمق انسان وي، په دې خاطر چې دغه رقم پدیده موږ مقابله ورسره کړې ده، په کلو مو کړې ده. او ورځ تر بلې د ټي ټي پي او د بلوچ جدایي غوښتونکو هم سلا ډېرېږي، هم یې ظرفیت ډېرېږي، هم د دوی داخلي د نهاد انسجام ډېرېږي او هم دغه اپیل په دغه منطقو کې په د فرنټیر منطقو کې د دوی دپاره ډېرېږي په خاطر د اقتصاد، په خاطر د سیاسي بې اتفاقي، په خاطر د نور مشکلات چې دننه تاسې په پاکستان کې یاست ورې ګورئ. دا ټوله زمینه د دې مساعدهیي چې ځوانان مدرسې ته ولاړ سي او دغه ځای څخه مستقیم د استخدامیږي دغه تروریستي شبکو ته او د پاکستان پر ضد باندې به استعمال سي. که اجازه راکړئ یوه د پر ګذشته کال باندې خبرې وکړو. په 2015 کې ټي ټي پي ډېر منظمه سوله، د کال په شروع کې دی خپل تشکیلات جوړ کړل او هغه ډرونز سره رااله، ډرونز ټیکنالوژي هم په 15 کې رااله، لکه نه کال 2015 کې دا کوچنۍ ټیکنالوژي سیګنیفیکنټ نه ده. حسن خان صاحب سیګنیفیکنټ دا ده چې د څو ټوټې چې ټي ټي پي ټوله اتفاق سره یو ځای سوله، ځان ته یې قمندانان، والیان، استخباراتي بخشونه دا یې وټاکله او سلا یې لاسته راوړله. د افغانستان څخه خپل روابط یې په منطقه کې د نورو هیوادونو سره جوړ کړله او ډېر منظمه کمپین یې جوړ کړي او کمپین یې ډېر کامیاب و، خطرناک و او د پاکستان په تاریخ کې دغونه مشکل دننه په پاکستان کې دغونه خون خرابه نه ده سوې لکه په 2015 کال کې چې وکړي او دا ټي ټي پي وکړي. او دا کارونه تصادفي نه دي، دا خو دلته یو منظم سیستم سته چې دی حمایه کړي، منسجمې کړي، پیسې ورکړي، امکانات ورکړي او زه چې ورته ګورم دغه شبکه او دغه انسجام دوام لري او دغه مسیر د دې چې په پاکستان کې خشونت زیات سي، جنگ زیات سي، زه دا وینم چې متاسفانه په 2026 کې به دغه مسیر ادامه پیدا کړي.
وس سمیساده صاحب د تاسو چې دوانه کوم دغه یاد ک ټي ټي پی شولا یا بی ال ای بلوچ لیبریشن والا شولو یا نور ګروپونه دي سره حافظ ګل بادر دي شو یا ولیکيږي چې تقریبا لسته ګروپونه داس دي چې هغه په افغانستان کې سره پاکستان خلاف دي نو د پاکستان او د افغان طالبانو هغه هنیمون چې کوم یا هغه دوستانه چې کوم هغه کې ډېر لوی لکه نور نقصان څنګه چې تاسو وی چې طالبانو پاکستان هم د لاس ورک تاسو غنئ چې دا به دوام لري او کنه د کې بدلون ناتلی شي چې دوانه دوباره غزول تعلقاتو تتلی شي د دغه حالت څخه چې زور ته ګورم د دغه لیري څخه په دې کې بدلون راځي منفي بدلون راځي مثبت بدلون نه راځي او د خشونت به زیات سي مقابله به زیات سي او ورځ تر بلې دغه تنفر د دواړو خواو څخه چې زه وینم ډیریږي او طالبان د دې ظرفیت نه لري چې ټي ټي پی کنټرول کې یا یې راوګرځي او پاکستان هم دغه ترتیب د ضد تروریزم عملیاتونه چې دوی مخته بیایي دا ناکامه دي تر اوسه یې داسې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې په تېر 2 کلونو کې ما هېڅ وخت دا نه دی لیدلی چې طالبان پاکستان د اوسه کولی یا وایي یا زمیني د ټي ټي پی داسې یو مؤثره مشر یا یې مړ کړي یا یې ګیر کړي نو دا د دې داسې ښیي چې دغه فعلي عملیاتونه چې پاکستان یې د ټي ټي پی پر ضد کوي غیر مؤثر دی او ټي ټي پی یعنی په تاکتیکي مقابله کې هغه خپل په منطقو کې د پاکستان پر پوز باندې فعلا کامیاب دی بل دغه ایډیالوژیک روابط چې ټي ټي پی او طالبان لري او ټي ټي پی هم طالبان دي ما سه د پاکستان نوم ورسره اضافه دی یو امیر لري یو کتاب لري میتود د عملیات یو رقم دی آخري خواهش یو رقم دی یعنی بعض وخت موږ وایو چې موږ فکر کوو چې دی بجلای ټي ټي پی به د ځان څخه خیال لري داسې نه ده او زه دا هم وایم چې بعض خلک دې ته خوشحاله دي په دې خاطر چې د پاکستان پوز جزا وویني ټي ټي پی دغه کې رشد وکړي په پاکستان کې رشد وکړي دا ډېر غیر عادلانه او ظالمانه فکر دی په دې خاطر چې موږ خپل نه غواړو چې طالبان زموږ پر ملک باندې حاکم وي نو بیا زه څنګه وغواړم چې ټي ټي پی دې زما پر افغانانو باندې په وزیرستان کې یا په پېښور کې یا په چترال کې یا په باجوړ کې حاکم وي دا خلک ظالمان دي دا جابران دي دا د افغاني جامعه افغاني هویت او د افغانستان او د افغانانو په مجموع کې چې هغه افغانان په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي دغه زموږ ظرفیت او مقابله زموږ څخه اخلي ضعیفه کوي مو بیچاره کوي مو مهاجر کوي مو او دا خواهش باید موږ ونه لرو که چیرې موږ هغه افغانان ته افغان وایي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د هغو دپاره عدالت غواړو نو باید د هغو د رشد دپاره موږ کوشش وکړو او تلاش وکړو نه د ټي ټي پی او د طالبانو د رشد دپاره سمیزاده صاحب لکه لومبې چې امارت کومو هغه ټیم کې دوی دی او دغه شانتي دی او ټیرریست ګروپ په سر باندې چې کم دی هغه سټینډ واغستو افغانستان یو شل کلن جګړه ته تاسو ته پته بیا حالات چرالل اوس دوی بیا چې کم دی یو داسې ګروپ په سر باندې بلکې आवाज ټي ټي پی نه د ټي ټي پی د القاعده د داعش ته ام یو دی ټي ایم وغیرہ لکه اقوام متحده وی چې شل ګروپونه دي ولې د دوی اراده سلري طالبان یو خو تاسو دا وی چې د دوی وس نه رسي چې د ټي ټي پی خلاف کاروایی وکړي خو بل رپورټونه دا راځي چې دوی ته باقاعده زمينه هواري دا غوي د لپاره چې دا پاکستانی مجاهدین دي دوی هلته کې جهاد کوي نو ولې دوی دا کار کوي دا یو څه تاریخي دواړه د تاریخي بحث مو وکړي دواړه مسائل هم حراس او هم مشکل دواړه طالبانو په تاریخي حافظه کې لري اول دا چې طالبانو بن لادن ته ځای ورکړي او سبب د دې سو چې امریکا مداخله وکړي او د طالبانو رژیم د امریکا او د پخواني مقاومت د خلکو د خوا څخه نابود سي دا د طالبانو په ذهن کې سته او عین کار اوس بیا کوي دی مثلا د القاعده مشران په افغانستان کې دی الظواهري په کابل کې ګرسري کې مړ سو دا اوس هم کمانډانان مشران فامیلونه ټول په افغانستان کې دي تقریبا 900 یوازې د القاعده کمانډانان په افغانستان کې ژوند کوي او دا ځای دی ورکړی دی د لار دی ورته ښودلې ده یعنی د دې تهدید هر لحظه سته چې یو خارجي ملک راولاړ سي پر افغانستان باندې حمله وکړي لکه پاکستان چې وکړي چې بهانه نورولي محسود و او پر کابل باندې بمبارد وکړي بل د طالبانو وهم دی د طالبانو وهم دا دی چې په 2001 کال کې کله چې امریکا پر افغانستان باندې طالبانو پر رژیم باندې عملیات شروع کړل د پاکستان پوز د امریکا ملګری وکړل
اوس دوی فکر کوي چې بیا هم کیدای سي امریکا یا یو بل مملکت راسي او پر طالبانو باندې حمله وکړي، چون طالبان پوهیږي چې دوی دننه څه شي کوي، او د پاکستان پوځ به بیا د هغو سره کومک وکړي او د طالبانو د سرنګونۍ او د سقوط سبب به وګرځېږي. نو بنان ملا هیبت الله هغه خپل نږدې انر سرکل ته بار بار دا تکرار کړی دی چې په دغه منطقه کې به یا موږ یو یا به د پاکستان پوځ وي، موږ نسو کولای چې دواړه نجات پیدا کړو یا سروایو وکړو. نو بنان تر دې د مخه چې د پاکستان پوځ د دې ظرفیت پیدا کړي چې د یو خارجي یا د افغانان سره لاس یو ځای کې زموږ رژیم راته نسکوره کړي، بهتره دا دی چې موږ تاسې واوړو پاکستان ته او د پاکستان پوځ را نسکوره کړو. موږ ناټو ماته کړه، امریکا مو ماته کړله، نو بنان د پاکستان پوځ هم ماتولی سي. دا د طالبانو تحلیل دی. آیا دا تحلیل دی کولی سي دغه فکر او دغه قصد چې دی لري عملي کې په پاکستان کې؟ زه نسم ویلی چې دی عملي کولی سي که نسي عملي کولی، مګم د دې خواهش دا دی او دا وهم یې تر یو حده پورې رښتیا هم دی چې د منطقې هیوادونه د دې ظرفیت لري چې د افغانان سره یو ځای سي او د طالبانو نظام نسکوره کړي. اسی دا راته وایي چې دا کوم حالات روان دي، نو پاکستان خو لکه یو افغانستان کې سټرایکس وکړل، کوم چې تاسو وایي چې لکه د نور ولی مسعود یا د نور حافظ ګل بهادر کوم چې په پکتیا او خوست کې وکړل، د دې الټا فائدہ چې کوم د ښکاری داسې چې لکه طالبانو ته ملو شو، خلکو بیا خاص کر افغان ډایسپورا چې کوم دی هغه ومنل او بیا پاکستان باندې بارډر کلیشز وشو او د پاکستان خلاف د ټي ټي پی چې کوم تاسو دا دغه کې د دې ډېر حمایت شروع کول کډیر هم کسانو ستاسو سره دغه کې مو خوشحال سادات صاحب غونډه کسانو چې کوم دینن سبا د ټي ټي پی په شا ولاړ دي، فضلی صاحب ستاسو چې کوم ډېر لکه سبا ډایرکټ او د په سوشل میډیا باندې، نو دا وجه چې دا پاکستان سټریټیجی غلطه و د طالبانو هندل کولو، بل څه پکارو اپشن سو پاکستان سره آپشنز ډیر و. اوله خو دغه تجاوز پر افغانستان باندې هیڅ افغان ته قابل قبول نه دی. هر څونه بهانه یې که نورولي محسود بهانه یې که حافظ ګل بهادر یې که هر څوک هیڅ افغان په دنیا کې دا نه مني چې پاکستاني تیاره دې راسي زموږ پر ملک باندې دې بمبارد وکړي. موږ خو یو سنټیمنټل موضوع هم د پاکستان سره لرو. سنټیمنټل موضوع مو دا ده چې کله چې د افغانستان جمهوریت جوړ سو، بار بار موږ د پاکستان پوځ ته وویل چې دغه طالبان ته ځای مه ورکوئ، دا طالبان مه پرېږدئ، دا به یو ورځ صحیح دی نن به د افغانانو وینه تویوي خو سبا برته پر تس پسې راګرځي. مګم د پاکستان پوځ زموږ دا خبره ونه منله او خپل حمایت ته د طالبانو ادامه ورکړه، طالبان ته ځایونه ورکړل، طالبان ته رانمایانې وکړل، بالاخره طالبان پر کابل باندې حاکمه کړل. اوس نو موږ وایو چې اوروره دغه خلک خو تا راویستل، کومک تا وکړي، رانمایي تا وکړل، نو بیا تیارې ته به پسې په واقعې پر دوی باندې بمبارد کوي. یعنی کیسه څه شي ده؟ د دې لپاره لازمه ده چې پاکستان خپل دننه باید یو ډېر سټریټیجیک ریویو وکړي، خپل د پالیسي دغه اتکا چې د پاکستان پوځ پر مدارسو باندې لري، د مدرسې پر سیستم باندې لري، د مدرسې پر کانسپټ باندې لري، په دې کې باید کتنه وشي تر هغه وخته پورې چې د پاکستان پوځ یا ISI کوشش کوي چې دغه مذهبي افراطیت د نور مملکتو پر ضد باندې استفاده کی، تاسې د دې مشکل څخه نه بچ کېږي. یعنی دا به دراز مدته موضوع وي. لنډمهاله موضوع دا ده چې پاکستان وسي کولی په قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې، په چترال کې د محلي خلکو سره باید برته د خپل قرارداد نوی کې. محلي خلک ستاسو څخه ډېر خفه دي او هیڅ وخت د پاکستان د پوځ سره موثره کومک نه کوي که دغه حالت رواني. نو ضرورت دا دی چې د محلي خلکو سره ارتباط برته محکمه سي، دغه استخباراتي معلومات چې د تروریزم پر ضد باندې راټولیږي دا باید موثرې، دقیقې، درستې او پاکستان وسي کولی چې په لنډمهاله تاکتیکي پیشرفت د تروریزم خپل دننه په مملکت کې مخنیوی وکړي. د اوږدمهاله دپاره پاکستان څو اساسي مشکلات لري چې اساس ترین مشکل یې دا دی چې اقتصاد د یو څو فامیلو په لاس کې دی. د هغه 1990 کاله څخه رانیولې چې موږ ګورو دغه د بوټو کورنۍ ده، د نواز شریف کورنۍ ده، دغه د اوس یې نومونه ماته نه راځي، معمولان دي عامه کورنۍ ټول مغه دي، که مولانا فضل الرحمن صاحب دي که نشنالیست دي همدغه یو 15 شپږ کورنۍ
دغه کورنۍ د اقتصاد هم په لاس کې نیولې، سیاست یې هم نیولې دي. دا خو دغه نور خلک د سنفرنچایز کوي، خفه کوي او د تعقل سمیزه راځو لکه پاکستان سبقي خو سمیزه دا صاحب دارته وای چې تاسو وای چې پاکستان د کم ویل کېږي چې د دهشتګردو په هاید اوټس باندې د په پټنځایونو باندې سټرایک کړي. پاکستان درې غټه کاروایي وکړي. یو خدای دی چې دغه سټرایک مجبوري و د افغانستان نه روزانه تشکیلونه راځي او تاسو په خپل هغه تصویرونه وینئ او زیاتره تاسو د پاکستان د فیلډ مارشل هغه سټیټمنټ چې زیاتره حمله کېږي نو پاګه کې 70% افغانانی لکه لکه څنګه چې تاسو وی چې طالبان هم په دې کې ډېر شامل وي. نو بیا پاکستان سره څه اپشن دی؟ اکونومیک بلاکټ باندې دا غوي پروا نشته دی. ریفیوجیز دغه خبره و پاغه مغوي پروا نه ساتي بلکې افغانستان کې دننه چې کوم صورتحال دی غوي د دین نور نه خرابېږي مونږ. بالکل د پاکستان د لپاره اپشن دا دی، اوله خو دغه څو شیان باید متوقف کړي. دغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي، حسن خان صاحب دا خپل د طالبانو څخه راتښتېدلي دي، راغلي دي. یا که تاسې مړه کوي برته یې واستوي، تکه تکه یې کوي، بندیان یې کوي، شکنجه یې کوي، طالبان لا خوشحاله کېږي. طالبان وایي وروره دا خلک زموږ څخه تللي دي چې هر څه به کوي. دا غلطه پالیسي ده، دا کومک نه کوي بلکې دغه انټای پاکستان سنټیمنټ نورم ډېروي. بل دا اقتصادي بلوکیټ دی چې په منطقه کې رامنځته شوی دی. د اقتصاد ځپل د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نورم خشونت زیاتی. هر څونه چې د انسانانو د کورنۍ اقتصاد ضعیف سي، هغه د حکومت پر ضد باندې د بغاوت خواهش سره لوړیږي. یعنی زما په نظر دغه دوه پالیسي نادرسته پالیسي وي. درسته پالیسي دا دی چې د افغانانو سره صادقانه او د یو ښه همسایه په حیث باندې برته پاکستان خپل رابطه جوړه کړي د مهاجرینو سره، د هغه تاجرانو سره چې تجارت کوي د پاکستان سره. اساسي مشکل د پاکستان د ناامنۍ هغه وخت حل کیږي چې طالبان په کابل کې حاکم نه وي، یو مسؤل حکومت دی. که چیرې د حکومت د پاکستان انډیوال هم نه د پاکستان پارټنر هم نه، تاسې باید ومنئ مګر مسؤل وي. طالب د افغانستان په تاجر په تاوان خوا نه بدی، په مهاجر خوا نه بدی، په لوږه باندې خوا نه بدی. په دې خاطر چې د دې دغه د دې اصلي پالیسي دا نه ده چې د خلکو اقتصاد سم کړي یا د خلکو ژوند سم کړي یا د خلکو دپاره عدالت راولي. د دې اساسي پالیسي دا دی چې خپل ځان او خپل مسلح کسان ژوندی وساتي او هغه په دې باندې کولی سي. خارجي کومکونه ورته روان دي. دننه هم په افغانستان کې په کافي اندازه معدنیات سته او اقتصاد یو څه چې په چرخش کې دی، ټوله ګټه دی د ځان سره وړي. په منطقه کې رای حل دا دی چې په کابل کې د افغانانو د خوښې یو مسؤله حکومت حاکم وي او هغه طالب نه دی. طالبان به په دغه ایران کې مشکل جوړ کړي، په ازبکستان کې به مشکل جوړ کړي. ډېر په سرعت د ازبکستان ځوانه طبقه دا اوس د مذهبي افراطیت خواته روان دی. په تاجکستان کې دغسې کیسه روانه د مذهبي افراطیت خپل نهایي حد ته رسېدلی. حتی قزاقستان او هغه لیرې مملکتو ته هم د طالب حضور خپل تاثیرات اچولی دي او دا منطقه ورځ تر بلې خشنکوي، خرابوي. او ستاسې د دا په یاد همیشه په اسلامي ملکونو کې چې خارجي خلکو مداخله کړې ده، زمینه د مداخلې افراطي ګروپونو جوړ کړی دی. یا هوتیانو په یمن کې جوړ کړی، یا طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی، یا یو بل ډله یو بل ځای راولاړ شوی دی. زمینه یې د دې جوړه کړې ده چې نور مملکتونه راسي مداخله وکړي. رای حل به دا وي چې اول خو پاکستان خپل پالیسي باید مشخصه کړي چې دغه مذهبي افراطیت نور باید د پاکستان د خوا رشد ور نه کول سي. دا د مدرسې سیستم، دا د ملایانو سیستم، دا غلط سیستم دی، دا نادرسته سیستم دی. دا یو ډېر داسې څه درته وایم، یعنی خاص کر چې دا کم دا اوس چې راغلی د مدرسې سیستم خو که ته وګورې پاکستان، افغانستان، انډیا کې ډېر د پخوانه دی، خو چې دا کم د جنګي دغه دپاره تیاریږي. تاسو د دې خبره کوئ که نه؟ حسن خیل صاحب د مدرسې سیستم د اوله سره څخه فتنه وه، تر دا اوسه پورې فتنه ده، آینده به یې فتنه وي. دغه د دیوبند په نامه باندې چې د مدرسه جوړه سوله ورې، اوله هغه خلکو جوړه کړله چې د انګریزانو پر ضد د مقابلې خواهش درلودی. مګر څو نفره تا د دیوبند د مدرسې څخه ولیدل د انګریز د اشغال په وخت کې چې په هند کې د دې راولاړ سوي مقابله دې کړې؟ صفر، یو نفر هم نه دی. بیا دغه د مدرسې سیستم
په پاکستان ته را انتقال سو، خصوصا د افغانستان د جهاد په وخت کې چې دوی به راولاړ سي او د روسانو پر ضد باندې به مقابله وکړي. تاسې د څو مدرسو څخه خلک لیدلی دي چې د روسانو په مقابله کې غټ غټ خلک سوي درېدلي مقابله یې کړې؟ 0. بیا نو دغسې ادامه یې پیدا کړله که یو هیواد چې غواړي مسلمانان ضعیفه کړي، بیچاره یې کړي، د رقابت او د مقابلې او د نړیوال علم څخه یې شاته واچي، برته هغه پخواني کتابونه د 1500 کاله د مخه کتابونه په لاس ورکوي، وایي دغه لوله شاوخوا د دیوالونه که بله ته بل ځای مه وینه. دا خو د مسلمانانو په تاوان دی او بیخي د فتنې کان ګرځېدلی دا مدرسه. ته پوهېږې، ته هلته یې حسن خان صاحب افغان یې پښتون یې په دا مدرسو کې، ته پوهېږې چې څه تېرېږي پر دا ځوانو هلکانو باندې، څه کارونه کېږي، څه فساد کېږي، څه فتنه روانه ده. دا سیستم غلط دی، دغه استادان غلط دي، دغه امیران غلط دي، دغه جنگجویان غلط دي. که موږ غواړو چې د دنیا سره سیالي وکړو، خپل منطقه کې بقا پیدا کړو، اقتصاد مو رشد وکړي، سیاست وکړو، مقابله وکړو، فابریکې جوړې کړو، نو موږ باید د مدرسې دروازې وتړو او د مکتبونو اوس بالکل سمې سادات یو بل اوس که لکه د طالبانو نه ځان خلاصي، تاسو وایئ چې یاره انټرفیرنس د بهر نه پاکستان د نه کوي، تاجکستان به هم نه کوي، ایران به هم نه کوي، لکه دا او ظاهره خبره ده مداخلت خو لکه بله دغه هم نشته دی. نو بیا څنګه به دا کېږي؟ افغانانو باندې 4 کالو نه لکه په زنانو باندې سکول بند دی، کار پې بند دی، مخالفین بالکل نه برداشت کی، هدفي دغه کېږي، وجنې کېږي. د ایران کې تاسو وکتل چې 2 مهم کسان چې دی هغه ټارګټ کلینګ وشو پاکستان کې، یا ځای په ځای باندې هغه روان دي. میډیا باندې د خلک دا هم نشي ویلی چې ما ماښام روټۍ نه ده خوړلې، لکه په سوشل میډیا هم ډېرې سختې پابندۍ دي. نو او افغانستان کې اوسه پورې داسې یو مومنټ خو را نغی چې لکه د دوی خلاف ودرېږي. بالکل تر اوسه پورې نه دی راغلی، مګم راځي. افغانستان په دننه کې دغه مشکلات چې تا ټوله یاد کړله، دا خلک دې ته آماده کړي دي چې بغاوت وکړي او مسلحانه بغاوت وکړي او د طالبانو رژیم را نسکوره کړي، او دا کار افغانان کوي. بار بار موږ ظالم او جابره رژیمونه چې راغلي دي موږ خپله چپه کړي دي او دا کار افغانان اوس هم کوي، بیا یې کوي. خپل وطن به موږ خپل آزاد کړو، خپل ازادي به لاسته راوړو او خپل د ځان حاکمیت به هلته راولو. د همسایګانو سره زموږ خواهش دا دی چې تاسې که زموږ سره کومک نه کوئ مشکل نشته، مګم دغه افغانان چې مهاجره سوي دي، بیچاره سوي دي، دغه پر داسه سر مه ټکوئ. دا بیچارهګان تر دې د مخه هم د طالبان د لاس څخه په شکنجه کې راغلي. یوه موضوع او بل موضوع، د طالبان سره کومک مه کوئ. دا اوس هم که چیرې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې جګړه وسوله، مګم د پاکستان د ننه په حکومت کې، په پوځ کې، په استخباراتو کې، په پولیسو کې طالبان خلک لري چې هغه د طالبان طرفدار دي. هغه د طالبان دغه خو د سره زم ډیره درنه لابي دی جی، خاص کر پالیټکس کې، په اسټابلیشمنت کې شته دی. په اسټابلیشمنت په ډیری په پالیټکس کې بلا نه دغه پالیټکس خیر د مذهبي طبقو سره چې کومه ده او پاکستان کې مذهبي پولیټیکل دغه شته دی جی. و دغه مذهبي خلک د پالیټکس کې حساب کوي. ستاسې مشکل بیا دا دی چې مذهبي پالیټکس هم شته په پاکستان کې نه. اوس دغه بیا د طالبانو ډېر طرفدار دي، نظر و دې ته چې دغه یو جنون سولې طرفداري ولري. نو زما په نظر رای حل د افغانانو په لاس کې دی. دا اقدام او دا رهبري باید افغانان وکړي. د همسایه مملکتو څخه زموږ خواهش دا دی چې موږ ستاسې څخه کومک نه غواړو، مګم زموږ دپاره خنډ هم مه جوړوئ او دغه طالبان موږ نسکوره کوو، چپه کوو یې، نړوو او یو مسؤله حکومت جوړیږي او بیا پر مشترکو منافعو پر هسې سمیزاده صاحب لکه زما یو رای ده کیدای شي تاسو سره متفق نشه، لکه نظامی کومک نه دی پکار، لکه چې په افغانستان کې دوی فوجي یا د دغه حواله سره، خو که لکه سیاسي، لکه ګوره طالبان چې کله جنګېدل نو هغوی له قطر کې وله دفتر ورکړی و، هغه تقریبا په ما په خیال کال 2014 کې حامد کرزی صاحب وخت په هغې کې وله دفتر ورکړی. نو لکه داسې سیاسي کومک که ګاونډیانو کې یا ګاونډیان دي نه خو چاته نه پکار دی چې که پاکستان طالبان نه مني نو پکار دی چې تیر حکومت ومني، هغوی له ځای ورکړي. دا خبره خو به ډېره ښي چې زموږ په منطقه کې دا قدر کې تعقل پیدا سي، دا فکر پیدا سي چې موږ د افغانانو سره کومک وکړو چې خپل دننه په کور کې دا مشکل سره حل کړي. ډېره ښه خبره یې، مګم زه دا نه وینم یوازینی هیواد چې په دغه مسئلې ته د ریالیزم په سترګه باندې ورته ګوري
هغه تاجکستان دی او تاجکستان د دې ظرفیت نه لري چې د افغانانو سره دونه کومک وکړي. دوه هیوادونه چې د دې ظرفیت لري چې دغه موج د تهدید او خشونت راکښته کړي د افغانانو سره په اشتراک سره، هغه پاکستان او ایران دی. چې پاکستان هم تر دا اوسه پورې چې زه خبرې کوم نه غواړي چې د طالبانو حکومت را نسکوره سي. دوی غواړي چې طالبانو باندې فشار راولي چې یو څه د پاکستان خواهشات دی هغه ومني او هغه امکان نه لري. او ایران قطعا نه غواړي چې طالبان د منځه ولاړ سي. د طالبان سره کومک کوي، د طالبانو د نظام د بقا لپاره اقتصادي مرستې کوي، سیاسي رهنمایي کوي او نور کومکونه. ایران خو دا کوشش هم کړی چې دا مخالفین د طالبانو رايوځي کی او وسره په اخلاق کی دا یو دغه هم کړو کنه، دا وسم کوي. اوس هم ایران په دې باندې اخته دی. خو دغه اشتباه چې پاکستان وکړله چې پر طالبانو باور وکړي چې دا زموږ وروڼه دي او تعهد به وي او توافق به وي او دا دی اوس چې توپک پیدا کړي اولین ډزې د افغانستان بعد د پاکستان پر سینې وکړي. د عین اشتباه حسن خان صاحب زه اوس ګورم چې ایران او انډیا یې کوي. ایرانیان فکر کوي چې پاکستانیان بې ظرفیته وه او نه پوهېدل چې طالبان څنګه مدیریت کړي. موږ کولی سو چې طالبان درست مدیریت کړو. د مودي حکومت په دنیا کې د مسلمانانو ضد حکومتي سیستمونه په ټول دنیا کې حسن خان صاحب دوه دي. یو د اسرائیل حکومت دی چې مسلمانان ګرسري کې نه غواړي، او یو د مودي حکومت دی چې ته ګوره چې د 2014 څخه چې مودي راغلی دی او قدرت ته را رسېدلی دی، د مسلمانانو تاریخونه کوشش کوي چې خراب کړي. په هند کې د مسلمانانو اقتصادي بنیادونه، مارکیټونه، مسجدونه او د مسلمانانو هغه فرهنګي ارزښتونه او د مسلمانانو حضور د 2014 کاله پورې بیا تر دغه اوس پورې چې دا د 12 کاله کېږي ډېر د هند په اقتصاد کې کمرنګه سوی دی او داسې تقریبا یو بې تاثیره عنصر غوندې ګرځېدلی. مودي د طالبان سره څه شی لري چې کومک سره کوي؟ یوازینی دلیل دا دی چې هغه وایي چې دغه طالبان د مسلمانان پر دا سر وي که افغانان پاکستان یو پاکستان دی کنه. مودي هم غواړي چې انمي اف مای انمي از مای فرند. انډیا کې دا نو چې کله متکی صاحب تلو ای خو ښکاره خبره کوله او ما په خیال سره بغض پاکستان کې دی، نور خو ما ته نه ښکاري دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده. زه وایم څوک چې د مسلمانانو سره هېڅ انډیوالي نه لري نو طالبان ته څنګه کومک ورسره وکړي؟ نو طالبان هم د مسلمانانو په نامه باندې راغلي دي. نه د دې حکومتداري پر اسلام برابره ده، نه د دې رویه، نه د دې شخصي اخلاق. دغه هر طالب چې ته تعقیب کړې د دې هغه نفسي فساد وګورې، د دې غلا وګورې، د دې د نورو حق خوړل وګورې او د دې تحمیل وګورې. هیبت الله وایي زه د پیغمبر علیه السلام د وخت حکومت راولم. د یوې لحظې دپاره به وایي چې صحیح ده، د کومه ځایه څه حسابې. پیغمبر علیه السلام خپل تر مرګه پورې چې هر څونه حکومت کړی په مدینه کې بندیخانه یې نه درلودل. پیغمبر علیه السلام خپل تر مرګه پورې چا په چلاخه نه دی وهلی، نه یې د دې حکم کړی دی چې خلک د ژره پرېږدي کې پرې نه شول په دغه په دوره باندې ووالي. پیغمبر علیه السلام خپل د حکومت تر اخره وخته پورې چې دی ژوند کړی دی بندیخانه یې حتی نه درلودله. یو دوه قصاص سوي دي، هغه په یهودو کې سوي دي. دغه دستور مدینه په اساس باندې د یهودو د قانون پر اساس باندې هغه خلک قصاص سوي دي. نور که موږ د پیغمبر پیروان یو او موږ د الله تعالی بندگان یو، الله تعالی د اسلام مینه زموږ په زړونو کې اچوي او داسې نه ده چې زما په زړه کې د اسلام مینه ډېره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمی ساده سه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د ښځو دپاره هغه ازادي چې لومبۍ راوستې وه، د زنانو هغوی عزت کوله، هغوی له په معاشره کې جنګونو ته هم تللې، په هر میدان کې علم به یې حاصلو، د هغه ټیم مطابق تجارت به یې کوو. حضور صلی الله علیه وسلم پخپله د یو زنانه سره چې کوم دی شراکت کړی. بالکل. پیغمبر علیه السلام د ښځو دپاره په ټول نړۍ کې په هغه وخت کې انقلاب راوستی. پیغمبر علیه السلام راتلی رومان حاکم و او فارس حاکم و. دواړه حکومتونو کې ښځې داسې برخورد د ښځو سره کېدی آیا دی لکه د یو حیوان سره چې کېدی. او یوازینی پیغمبر علیه السلام و چې انساني حیثیت یې ښځو ته ورکړي او حقوقي حیثیت او تجارتي ظرفیت دا شان ورته ومنل. یعنې زه په دې خاطر وایم دا زما ارګومنټ دا دی چې طالبان د اسلام پر چوکاټ باندې نه دي روان.
دوی خپل د نفس پر خواهشاتو باندې روان خو دي. چې کله ګوره چې کله تو سره د اسلام ارګومنټ سره څوک کوي نو بیا افغاني کلچر خبره کوي چېرې دا زمونږ د افغانستان چې کوم ځای کې د افغان خبر راځي نو هلته کې بیا د اسلام. ډېره مننه سمیر ارداره ته ووایه تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی هغې له تاسو ټایټل ورکړی د لاست کمانډر او ما په خیال وجه هم دا ده چې تاسو اخري کمانډر وې چې تاسو د افغان نېشنل آرمي کمانډ کوله کله چې طالبان راغله. د دې باره کې راته لږ ووایئ چې واقعي تاسو اخري او د څونه وخته پورې بیا دغه ټیم کې تاسو وې او نور خلک د سین نه تللی دي. مننه حسن خان صاحب. د لاست کمانډر عنوان یا اخري کمانډان عنوان په دې خاطر ما خپل کتاب ته ورکړی چې د پخواني جمهوریت اخري انتخاب د رئیس جمهور په جنرالانو کې زما حکم و چې هغه حکم دا و چې د کابل د مدافعې دپاره اخري کمانډان باید زه واوسېږم او په دې خاطر ما دغه خپل د کتاب عنوان د اخري کمانډان پرېښوی په دې خاطر چې په جمهوریت کې اخري انتخاب په جنرالانو کې په یو بست کې یا په یو بخش کې هغه زما او زه یوازینی کمانډان نه وم، نور کمانډانان هم زموږ د پوځ لوی درستي زموږ د پوځ نور کمانډانان او مشران هم تر اخري ورځې پورې په عملیاتو کې ونډه درلودله. ته سمی ساده صاحب چې تاسو دا لیکئ چې 2 کاله تاسو د افغان فورسز دغه ټیم کې تاسو سره د امریکایي فوجیانو ځکه چې تاسو وی چې امریکایان او طالبان یو بل سره ډېر ښه اړیکې وي نو تاسو سره دغه 2 کاله بیا د دوی چې کوم خبرې اترې کېدې نو د امریکای کومک بیا ختم شوی؟ بله و د دوحې د قرارداد وروسته په 2020 فبروري کال کې چې کله چې امریکایانو او طالبانو خپل معاهده سره امضا کړله، امریکا خپل ټوله نظامی کومک د افغانستان پر پوځ باندې بند کړي، بلکې تر هغه هم یو قدم وړاندې ولاړه او د افغانستان پر حکومت باندې فشار واچوي چې 2,000 د طالبانو بندیان خوشي کړي او همچنان د افغانستان پر حکومت باندې امریکا ډېر شدید فشار واچوي چې تعرضي عملیاتونه د طالبانو پر ضد باندې باید توقف سي په دې خاطر چې دوی غواړي د طالبان سره یو سولې توافق ته ورسیږي. نو اخري قدم کې امریکایانو دا کار وکړي چې دغه زموږ قراردادیان چې کوم وو ملټري کانټراکټرز وو دا هم د افغانستان څخه په 2021 کال د مارچ په میاشت کې ویستله او تاسو خپل ګوري چې افغانستان پوز ډېر سوفیسټیکیټډ ملټری اکوپمنټ استفاده کوله، لکه بلاک هاک هلیکاپټر موږ درلودلې، C-130 تیارې مو درلودلې، جنگي الوتکې، دا ټوله خارجي قراردادي متخصصین ته ضرورت په دې خاطر چې دا مینټین کې موږ خپل په اردو کې د دې د مینټیننس کپاسټي ډېره زیاته کښته وه. نو کله چې دا قراردادیان هم ووتله د محاربې په میدان کې او د طالبان سره په مقابله کې زموږ ظرفیتونه نور هم کښته راوستله. او تاسو دا خیال وکړئ چې امریکای خپل مدد جاری ساتلی وي نو د طالبانو خلاف تاسو چې کوم دی کامیابی ترلاسه کولی شوه؟ بالکل که چیرې امریکایانو د طالبان سره دوحه نه وای امضا کړې، حتی که امریکایان وتلي هم وای، حتی که امریکایانو زموږ سره نور کومک هم نه وای کړی، موږ کولی سو چې طالبان مات کو. خو داسې وسوله چې امریکایان طالبان سره جوړ سوله او دغه قدم په قدم داسې وضاحت مسایل رامنځته سوله چې هغه ورځ تر بلې موږ ضعیفه کولو هم په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې. متاسفانه که ستاسې په یاد انټوني بلنکن د جولای په میاشت کې زموږ رئیس جمهور ته جولای 2021 کې خط راواستوي چې ته استعفا وکړه، یعنی د مختلفو خواو څخه د افغانستان پر جمهوریت باندې فشارونه زیات سوله ترڅو طالبان کامیاب شي. خو سمی سادات صاحب اخرنۍ پوښتنه تاسو څه ګڼئ چې څونه پورې دا سیستم چلیدی شي؟ د لاست کوېسچن تاسو نظر به څه دا خو په موږ پورې اړه لري، په افغانانو پورې چې موږ څونه ژر خپل عقل خپل سر ته راولو او څونه ژر د قربانۍ ته آماده سو او د مقابله وکړو. یو شی چې په تاریخو کې ثابته سوی دی هغه د ظلم حاکمیتونه دوام نه لري، خصوصا په افغانستان کې نه لري. او یو واري چې د خلکو دغه نفس تنګي خپل نهایي حد ته ورسیږي او افغانان چې سلا واخیستله بیا نو چې هر رقم رژیم یې نسکوره کولی سي. او د افغانستان یو مسئله بله ده چې زموږ مظاهره نه ده زده، زموږ چې د حکومت سره مشکل راسي سلا اخلو ډېر راچپه کوو. د طالبانو حاکمیت دوام نه لري
طالبانو حاکمیت به ډېر په خشن بالکل هغه د ما په خیال د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ قول دی کنه چې د کفر نظام پاتې کیدی شي خو د ظلم نظام نشي پاتې کېدلی. الملک يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. ما ظلم دا حدیث صریح دی، بیخي دغه صحیح خبره ده. او دغسې کیسه دی افغانان به خپل ازادي واخلي، خو زموږ خواهش دا دی ستا څخه د یو افغان په حیث باندې چې دغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي بالکل دا تاسو خبره بل او بیا خاص کر دا موسم هم داسې دی یخني ده او بیا هغه مهاجر څه کوي چې په اسلام آباد کې هغه افغانان چې هغه طالبانو یا جرنالستان دي یا آرټستان دي دا ګلوکار دي سندرغاړي دي هغوی چې دا لیګل دام لګ ډېر یا هغه زنانه اکټیویسټ دي کوم چې د مدني ټولنو سره تعلق لري هغه بیا ډېر ظلم دی کنه هغه بالکل نه دی پکار چې هر افغان پاکستان ته راغلی دی مجبور نه راغلی ظلم څخه راغلی دی او همسایه په حیث باندې خصوصا ستا څخه مخواهش دا دی چې کوشش وکړه چې دغه حکومت د خپل ظلم پر د مهاجرینو باندې بند کړي او دا خلک هلته خواهش نه لري چې پاتې سي چې هر څونه ژر کابل آزاد سي دغه افغانان ټوله بیرته خپل ځایو ته ځي خپل کورو ته ځي او ښه دی چې د یو ښه خاطرې سره ولاړ سي او ښه همسایهداري به د دغه ځای شروع کېږي. ډېره مننه جنرال سمیع سادات صاحب.